السلام علیکم ګل پاما. ها کاکي څنګه یې؟ لکه غنیا مې نه جوړه ده پوه شوې او روزه د بل چاته لاس نشم نیسلی. تا ته مې هغه لاک روپۍ د هغې نه کوې سارا کړې هغه په هسپتال ته بوځم پېښور ته. هېرو هغه زمان نه یاده خو پیسې راته نشته. نو دا به څه کېږي؟ یاره به دوا به ورته کوم. دوا تا ځان ته نه ده کړې هغې ته به یې څه وکړې؟ بیمه نه هسې په چجه کې پروت دی. الو هغې د پېښور ته راغلی یم غنیا مو هسپتال کې داخله کړه. ښه نو زه ترې خوا یې کارخانو ته رالم ښه. او دلته کې افغانیان وروڼه دي نو هغې افغانستان ته ځي نو هغه سامان مامان ډېر په ارزانه بیه باندې ورکوي. داسې وې؟ فریجونه دي واشنګ مشینان دي او بلا شي قیسې پیسې دي. انشاءالله چې الله کو سامان دې ته واغستو که نه نو 10 لکه دله کوي. بس داسې کار وکړه که نه زه 2 لکه روپۍ در لېږم. ښه زه بس پاتې نمبر باندې دې پیسه در راویلېږه. پیسې درالې او دا دې رالې ښه کاکې 1 لک روپۍ مې خپلې قرض کټ کړی 1 لک تې راته قرض شوې صحیح شو. انشاءالله څنګه چې دې مال اړچولې دغه شانې به اړچوم بیا به یې در کوم صحیح ده. ته مې خوښې. بای بای ټاټا ګډ بای گیا. مشره اسې ناست دی پوه شوې راشه دا غرې به راله والې 1 نمبر مشین باندې به ګیرې لږه وړکې او دا خطونه څه دی بس دا ورسره لغونه یې قلم کړه. لکه نه ته خو ما ته دومره بد بد ګورې ته وایې چې ما ته کنځل کړي دي. نور ګلی په شاګردانو کې خو د اختر مخه دی چې په خپل لاس یې رالوس کړې چې لږ لوک ولم مړه. لکه رورې دا د ګردو غټ ډاکټر دی پتا خو روژه ختې د خو چرته نه دی لاړ چې هغه به یې دله واړه کړي. نورې یو 200 روپو پیر الله کا او پیروی پکې ور واچوه ښه. روړې روژه خو در باندې نه لګېدلې. هلکه خیر دی پیروی پکې ما اچوه که نه مړه. بغیر دا نه یوټیوب دکان دی. بای بای ټاټا ګډ بای گیا.